زلمی خلیلزاد د طالبانو پر وړاندې د جګړې پیلېدو خبرداری ورکړه. دا چې څنګه جزئیات یې درسره ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. د خلیلزاد خبرداری کو طالبان ملي روغې ته کینني د نیابتي جګړې خطر دی. د افغان سولې لپاره د امریکا مستعفي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو د حکومت د 2 کلنۍ په مناسبت یو مرکه کې خبرداری ورکړی کو چیرې دغه حکومت له نورو افغان لوریو سره ملي روغې ته کینني په افغانستان کې د نیابتي جګړې ویره موجوده ده. نوموړي بي بي سي فارسي ته وویل له شک پرته بهرني استخبارات په افغانستان کې د خپلو موخو لپاره بهر میشتو افغان سیاستوالو سره لاس ورکوي او افغانستان د نیابتي جګړو خواته بیایي. هغه په دې برخه کې د کېدونکو ستونزو پر اړه پر طالب چارواکو او حکومت او مخالفو سیاستوالو واچوله او ویې ویل چې وار د مخه باید د داسې وضعیت مخنیوی وشي. خلیلزاد په ورته مهال وویل چې افغانستان باید نور د جګړو او ناندریو خواته لاړ نه شي او د سولې ترلاسه شوي فرصت دایمي شي. زلمی خلیلزاد د خپلې مرکې پر مهال له طالبانو وغوښتل چې تر هغو هر څه مخکې د اساسي قانون جوړېدو او له وطني او بوري حالات څخه د وتو زمینه برابره کړي. د اسلامي امارت د ریاست الوزرا مرستیال مراد السلام حنیفي د دوی د واکمنۍ په دویمه کلیده کې له بهرمیشتو افغانانو او سیاسي څیرو وغوښتل چې هېواد ته راشي او په خبرو ورسره خپلې ستونزې حل کړي. د طالبانو منتقدین بیا وایي چې د افغانستان ناندرۍ په داسې عامو بلونو او د طالبانو د واک په انحصار نشي حلېدی او ضرور ده چې د ملي پخلاینې او روغې جوړې اساسي ګامونه واخیستل شي. تاسو یې په اړه څه نظر لرئ؟ په دې اړوند مو سره خپل نظریات کمنټ کې شریک کړئ او د لا خپلو ویډیوګانو لپاره درسره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. له ملتیا مننه چې موږ سره تر بیا ښه وخت ښې چارې